تعریف یې څه شی وویله هیډر فوټر څه کار کوي څه کار یې کوه ویې وایم تیوله هیډر فوټر د پیج په سر کې نشه کېږي یعنې ریپورټ د نشه کېږي روان نشه کېږي هغه که چېرې هغه کې تغیرات راولي ټول ورځ تغیرات راځي یعنې هیډر کې چې کوم خط ولیکو ټولو کې تکرارېږي ټولو صفحو کې تکرارېږي که نه او فوټر کې چې ولیکو د ټولو صفحو په آخر کې تکرارېږي نو the repeated text at the top of every page او footer the text repeated at the bottom of every page هیډر کې دلته هم هیډر هماغه کار کوي فوټر هماغه کار کوي هیډر کې چې کوم خط ولیکو د ټولو صفحو په سر کې تکرارېږي او فوټر کې چې ولیکو د ټولو صفحو په آخر کې تکرارېږي مونږ تاسې هغه ورځې پرنټ پریویو وویلې مونږ ویلې یوه شیټ کې تقریبا 10 او 4 روز دي که نه او 14,300 کالونه نو دا ټول خو په یوه صفحه کې نه ځایدو نو چې کله مونږ پرنټ پریویو کلیکو ګورو بیا دغه لاین کې کاره کېږي که نه چې دې لاین مطلب څه شی ده دا خو یوه صفحه ده دا خو بله صفحه ده یعنې اوس که زه دلته یو شی ولیکمه نو دا دویمه صفحه کې ما لیکلی ده دلته که راشمه دلته ولیکمه دا به څویمه صفحه وي دا به دریمه صفحه وي او دا به څلورمه صفحه وي اوس که کله دوی پرنټوي او غواړي چې د صفحې په سر کې مثلا عنوان وي راپور وي هر شی چې وي د ټولو صفحو په سر کې ولیکل شي یا د ټولو صفحو په آخر کې ولیکل شي نو بیا به چا نه استفاده کوي هیډر او فوټر نه به استفاده کوي دلته به هیډر فوټر له کوم ځای نه راولي دلته په پرنټ کې پیج سیټ اپ او یا دلته بیا مونږ په لیاوټ کې پیج لیاوټ کې هم پیج سیټ اپ لرو ویني پیج سیټ اپ له دې ځای نه به یې راولو خو خیر اوس چون پرنټ وایو په دې خاطر دلته درته وایم چې پیج سیټ اپ کلیک کو او دلته هیډر فوټر هیډر ان فوټر چې د کلیک کو ګوره یو دلته هیډر ده او بل فوټر ده دلته موږ سره جوړ شوی هیډر شته دغه ټول د هیډر ډیزاینونه دي که غواړئ چې کوم یو ترې استفاده وکړئ لکه څنګه چې په وورډ کې موږ ډیزاینونه درلودله دلته هم ډیزاینونه لرو او دغه د فوټر ډیزاینز دي که چېرته غواړئ چې فوټر کې کوم یو مثلا پیج نمبر راشي شیټ نوم راشي او دا شیان راشي او که دغه نه استفاده نه کوئ خپله یې جوړوئ که هیډر خپله جوړوئ دا به کلیکوئ او که فوټر خپله جوړوئ بیا کسټم هیډر کسټم فوټر نو زه هم هیډر جوړوم دا کلیکه دا چې د کلیکه ګوره دلته هیډر کې صفحه په درو برخو تقسیمیږي چې دغه یې لیفټ ده دا یې سینټر او دا یې رایټ یعنې که دلته کوم شی ولیکو هغه به چېرته راځي د صفحې په منځ کې به راځي او که یې دلته لیکو په هیډر کې چپ طرف ته او که یې دلته لیکو په هیډر کې ښي طرف ته به لیکل کېږي نو هر چېرته چې غواړئ مثلا زه غواړم چې په منځ کې ولیکمه چې شی ولیکمه فرض مثال ومې لیکل چې صرف دا مې ولیکل اوکې کا اوس ګوره دا اوکې کا نو ګوره دلته به په هیډر کې ولیکل شي که له دې ځای نه دغه یو کلیک لږ به زوم هم شي که نه دا کومه صفحه وه اوله صفحه وه که نه ټول څو صفحې دي 4 نیکسټ کې ګوره دویمه صفحه کې به وي دریمه کې به وي او څلورمه صفحه ټولو کې به خپله تکرار شوی وي نو که بیا تغیرات راولئ بیا دا کلیکه بیا هیډر فوټر ته راشه او بیا کسټم هیډر نو وینې چون دلته هم په سینټر کې لیکلی و نو هلته هم چېرته راغی منځ کې راغی که مې لیفټ کې لیکلی وای لیفټ ته راته که مې رایټ کې لیکلی وای رایټ کې راته دلته اوس ګوره بعضې اپشنونه د دې هم شته په ورډ کې مو دلته هم شته مثلا که زه غواړم چې د دې فونټ چینج کړم چې غواړم لږ غټ ولیکل شي سلیکټ یې کړه دلته فونټ دا خو درته معلوم دی که نه بولډ مثلا سایز یې زیاتوي بولډ ایټالیک فونټ یې چینجوي کلر یې چینجوي انډرلاین ورکوي سنګل لاین وي ډبل سنګل انډرلاین ورکوي ډبل انډرلاین ورکوي او هیڅ انډرلاین نه ورکوي رنګ یې ور چینجوي ډیزاین او یو لاین پکې شوی سوپر سکرپټ او سب سکرپټ مو ویلې و چې فورمولو کې استفاده کول که نه نو کله چې د فونټ چینج کړه اوکې کا ګوره د فونټ به چینج شي نو که همیشه فونټ چینجول اوس ګوره که کرسر هم دلته یې کوي بیا د دې ځای فونټ چینجېږي که کرسر دلته وي بیا د دې ځای هر یو کې چې کرسر وي د هماغه یو فونټ چینجېږي بل پکې پیج نمبر ده که زه غواړم چې په دې ځای کې پیج نمبر راشي پیج نمبر به په فوټر کې راولو ګوره د فونټ چینج شو غواړم چې فوټر کې هم پیج نمبر راولم ګوره زه وایم چې فوټر کې پیج نمبر کوم سیکشن کې راشي لیفټ سیکشن کې ګوره دا کلیکه دلته ګوره صرف داسې لیکل کېږي خو چې کله هلته اوکې کې بیا به دلته وګورئ په نمبر به لیکل شوي دا څلورمه صفحه ده څلورمه او دا دریمه او دا اوله نو بیرته به راشو هیډر کسټم فوټر ته دلته به بیا کلیک کړمه که چېرته د دویم کلیک کوو انسرټ نمبر اف پیجز دا بیا د ټولو صفحو یعنې ټولې څو صفحې موږ لرو 4 ګوره دا یم چې اچولی و دا 1 2 3 4
دا به لیکلی وي چې ټولې څو صفحې دي. نو اوس مثلا که زه دلته ورسره ولیکم او بیا دا ورکمه یعنی ټوټل پیجونه. اوس به ګوره دلته څه شی ولیکل شي چې دا اوله صفحه د ټولې څو صفحې دي؟ 4 صفحې دي. دا دویمه صفحه د ټولې 4 صفحې دي. نو دا یو چې دا صرف پیج نمبر ورکوي، دا یو پیج نمبر ورکوي او دا ټوټل پیج څو صفحې دي هغه لیکي. او دا چې د ډیټ که غواړي چې تاریخ ولیکل شي، مثلا زه وایم دغه سنټر کې دی تاریخ ولیکل شي او ټایم ورسره ولیکل شي، نو دا به کلیک ټایم به ورسره ولیکل شي. که چېرته غواړئ چې ادرس ورسره ولیکل شي، ګوره دا وکې کو نو اوس ګوره ډیټ اینډ ټایم هم ورسره اضافه شوي نه. بل که چېرته د دې فایل ادرس ورسره، نوم ورسره، دا شیان هم ورسره اضافه کوي، نو کولی شي مثلا زه رایټ کې کلیک کوم او دلته انسرټ فایل پات کلیک کوم. انسرټ فایل پات یعنی د فایل ادرس، فایل هر چیرته چې سیو وي هماغه ادرس به لیکل کېږي، خو په دې شرط چې فایل سیو وي. که سیو نه وي بیا صرف به نوم لیکل کېږي. مثلا زه ګوره دا کلیک کوم، یو ګوره فایل اینډ پات ومې لیکم، اوکې که دوی خواته راشو نه چون فایل سیو د ګوره ادرس لیکل شوی سی ډرایو یوزرز ډاکومنټ بک 1. نو هم به نوم لیکل کېږي هم به ادرس لیکل کېږي. که چېرته دغه یو کلیک شي بیرته به یې پاک کړم. که چېرته صرف دا یو کلیک کې انسرټ فایل نیم، نو صرف به څه شی به راچوي؟ فایل نوم بک 1 و که نه بک 1 به ولیکل شي. او که دا کلیک انسرټ شیټ نیم، نو د شیټ نوم به هم ورسره لیکي چې کوم شیټ ده هماغه یو شیټ 1 و که نه. او که چېرته عکس ور اضافه کوئ، مثلا بعضې وخت لوګو غواړي چې د هر صفحې په سر کې راشي که نه، نو بیا به دغه یو نه استفاده کوئ انسرټ پکچر. کیدای شي چې هیډر فوټر کې عکس راغلی، کلیک یې کړه. نو انټرنیټ نشته، ورک آفلاین یو عکس به واخلو، مثلا دغه یو لوګو ده، اوکې که اوکې که اوس ګوره دلته به هغه عکس هم ور اضافه شي. وینې ډېر غټ راغی که نه. وینې نو که غواړئ چې تغیرات پکې راولئ، بیا به په دې ځای کې ګوره دلته به کلیک کړئ چې دا یو فعاله چې ګوره که دلته کلیک وي دا نه وي فعاله، په دې خاطر چې عکس په دې ځای کې نه ده، عکس دلته ده. هر ځای چې عکس وي همالته به کلیک کوئ. اوس دا کلیک کړه. اوس ګوره دلته هایټ ویډ ورکولی شئ چې باید څومره وي. مثلا زه وایم چې لږ دې راوړ شي، دومره دې شي، اوکې که اوکې اوس راوړ شي. نو که ما همیشه بیا عکس کې تغیرات راوستل، نو بیا به دا یو کلیک کوئ. پوه شوئ په دې؟ د هیډر هم همدا شیان دي، د فوټر هم همدا شیان دي، صرف تفاوت یې څه ده چې هیډر په سر کې راځي او فوټر په اخر کې راځي. بل دلته بعضې اپشنونه دي چې ډفرنٹ اوډ اینډ ایون پیجز. په یاد مو دي په وډ کې څه کارې کوو؟ تاق جدا شي، جفت جدا شي. نو که غواړئ چې مثلا هیډر فوټر د تاق صفحو جدا وي، د جفت صفحو جدا وي، بیا دا ټیک مارک کړه. کله چې دا ټیک مارک کې بیا به اوس ته چیرې لیکې هیډر د تاق به چیرې لیکې، د جفت به چیرې لیکې، نو بیا به راځي دلته اوس مثلا زه هیډر غواړم کلیک یې کړه. نو ګوره دلته به دوه پیدا شوي وي، یو به اوډ پیج وي، اوډ پیج هیډر، او بل به ایون وي. په دغه اوډ کې چې هر شی ولیکې دا په تاق کې راځي، او په دلته چې هر شی ولیکې په جفت کې راځي. نور تاق او جفت خو په اوډ کې درته معلوم. بل ډفرنٹ فرست پیج چې اوله صفحه تغییر شي، نور ټول بیا یو رقم وي که نه. نو که دا ټیک مارک یې بیا به دلته ګوره راځي، دلته به وینئ هیډر جدا وي، فرست پیج هیډر به جدا وي. دلته چې هر شی ولیکې هغه صرف په اوله صفحه باندې راځي، او دلته چې ولیکې هغه په ټولو صفحو باندې راځي. که بیرته ټیک مارک به ایسته کوو. بل د سکیل ویت ډاکومنټ. سکیل ویت ډاکومنټ بیا څه کار کوي؟ ګوره دلته مونږ سکیلینګ ویلی وو که نه، په یاد مو دي چې مونږ ویلی مثلا د 4 صفحو خط په یوه صفحه کې راشي، د 200 صفحو خط په یوه صفحه کې راشي، نو دغه ته سکیلینګ وایي. نو اوس ګوره دلته آپشن کلیک ده چې سکیل ویت ډاکومنټ. سکیل ویت ډاکومنټ، کله چې ته ډاکومنټ سکیل کوي دی دې سکیل شي، یعنی که د خط ووړ کو هلته دی دې ورسره ووړ شي، هیډر فوټر که هلته غټ شو دی دې ورسره غټ شي. مثلا اوس ګوره زه راځم بیرته دلته سکیلینګ ته، زه ورته وایم چې ټول د یوه صفحه کې ځای شي. نو ګوره هیډر ته به متوجه شئ چې هیډر فوټر خط هم ورسره وړکی کېږي که نه. اوس ګوره زه وایم چې د ټولو صفحو دې په یوه صفحه کې راشي. ووړ شو که نه شو ووړ؟ په دې چې سکیل شو ټول په یوه ځای شو. نو که وایي چې نه سکیل کې د دی نه ورسره غټېږي وړکی کېږي، بیا دا ور نه ایسته کړه، اوکې که. نو ګوره دا بیرته په خپل حالت باندې راشي. نو چې بیا کله دلته سکیلینګ کېږي، نو دی کې به هېڅ تغییر بیا نه راځي. او که چېرته دا کلیک وي، نو بیا چې کله صفحه کې سکیلینګ کېږي، نو دی به هم ورسره ووړ غټ کېږي. بل د الاین ویت پیج مارجنز. مارجنز خو مونږ ویلي وو که نه، مارجنز دغه وو که نه. دلته ګوره آپشن هم لرو، دغه یو چې کلیک یې دلته مارجنز ښکاره کېږي، 4 طرف مارجنز، لیفت رایټ ټاپ اینډ بوټم. دغه دوه لیکې ته څه دي ګوره، یو دغه ده، یوه دغه ده. دغه د څه شي دي؟ دا د هیډر فوټر لپاره دي، که غواړئ چې دا هیډر لږ لاندې راشي، فوټر مثلا لږ پورته راشي. پرون مونږ پیج سیټ اپ کې دلته ویلی وو مارجنز کې وینئ هیډر اینډ فوټر، دا دغه فاصله ده، هیډر دغه فاصله ده، فوټر
دغه فاصله د راسه نه دې ځای نه هم کولی شي دې ځای نه هم کولی شي مثلا زه د هیډر کوم یو اوس ګوره دغه لاین به لږ رالاندې شي لاندې شو که نه دلته راسه نه هم کولی شي چې پورته کړي کښته کړي مارجنز هم چینجولی شي له دې ځای نه چې راسه مارجنز کې تغیرات راولي پوه شوئ نو که چېرته دغه اپشن کلیک کړي مارجنز ښکاره کېږي نو کولی شي راسم په مارجنز کې تغیرات راولي اوس ګوره موږ سره دلته یو اپشن ده چې الاین ویت پیج مارجنز چې دغه هیډر فوټر دی د چا سره تغیرات پکې راځي د مارجن سره مثلا اوس ګوره چې زه د مارجن د زیات کمه ګوره هیډر دې خواته راغی که رانغی که دا مارجنز نور هم زیات کم څنګه کېږي نور هم هخواته ځي که بیرته دې خواته کومه بیرته دې خواته راځي نو که چېرته زه ورته وایم چې مارجنزو سره د تغیرات په هیډر فوټر کې نه راځي نو بیا دا یو ایسته که نو کله چې دا ایسته کې بیا چې هیډر فوټر کې تغیرات راځي هغه مارجنز کې تغیرات راځي هیډر فوټر کې تغیر نه راځي هغه ځای په ځای وبینئ او که دا اپشن کلیک شي چې څنګه هیډر مارجنز کې تغیرات راځي دوی ما خوا به خوا کېږي پوه شوئ په دې باندې هیډر فوټر مو زده شو بل راځو شیټ ته شیټ مونږ ویلی وو چې دغه ته څه شی ویل کېږي شیټ ویل کېږي نو که غواړئ په شیټ کې بعضې تغیرات راولئ چې په دو کې اول دا شیټ کې پرنټ ایریا دا پرنټ ایریا او پرنټ ټایټلز روز ټو ریپیټ at the top and columns to repeat at the left ګوره دلته فعلا کار نه کوي دا چیرې کار کوي دا چې کله پیج سیټ اپ له دې ځای نه راولي پیج لیاوټ کې له دې ځای نه راولي بیا دا شیان کار کوي پوه شوئ خو خیر له دې ځای نه به ووایي چې بیا مالته له یاده ننوځي کلیک یې په دې کې اول راځي پرنټ ایریا پرنټ ایریا څه کار کوي مونږ په پرنټ کې ګوره دلته یو اپشن درلودلو چې مونږ ورته ویلې چې پرنټ سلیکشن کوم ځای چې سلیکټ کړی وي هماغه ځای پرنټوي نو دا پرنټ ایریا هم داسې کولی شي چې ته یو ځای مشخص کړي چې صرف هماغه ځای د پرنټ شي نو بیا به دلته پرنټ ایریا کلیک کړئ شیټ کې پرنټ ایریا دغه سور بټن وینئ دغه به کلیک کړئ دا چې کلیک یې ګوره دی به لږ ګوډ شي اوس ځای انتخاب کړئ کوم ځای غواړئ چې پرنټ شي مثلا زه وایم چې دغه ځای دې پرنټ شي بیرته دا ځای کلیک کړه ګوره دلته ادرسونه یې لیکل کېږي بیرته دا ځای کلیک کړه اوکې کړه اوس ګوره دلته یو لاین راغی پام وده ورته چوکاټ اوس چې هر شی دغه ځای کې وي هغه پرنټېږي چې له دې نه بیرون وي هغه نه پرنټېږي اوس ګوره پرنټ پرې وکلیک کړه نو وینئ صرف دا شی شته نور نشته نو وینئ دلته به وینئ اوس هغه ادرس پکې لیکلی وي که بیرته ختموي بیرته به راځي له همدې ځای نه به دا شی ختموي دا ډیلیټ کړه اوکې کړه ګوره چوکاټ به ختم شي چوکاټ ختم شو بیا به ټول پرنټېږي اوس وینئ بیرته څو صفحې راغلی 4 صفحې راغلی بل په دې ځای کې پرنټ ټایټلز rows to repeat at the top and columns to repeat at the left دا څه کار کوي ګوره دا هم ډېر زیات مهم شی ده یو نوی شیټ به واخلم مثلا موږ یو ټیبل لرو چې ډېر زیات اوږد ټیبل ده دلته مې مثلا لیکلی نمبر دلته نیم دلته مو تاریخ لیکلی مثلا د یو دفتر د کارمندانو د سیلري شیټ جوړو معاشونه چې مثلا په دې کال کې کوم میاشت کې معاش څومره و که نه په یو کال کې څو میاشتې دي 12 مثلا داسې 12 وږد ده یا د څو کالو ده نو اوس ګوره دلته هم دا لیکلی دلته هم لیکلی ده چې جي سیلري ګراس سیلري تنخواه دوه قسمه وي یو هغه تنخواه وي چې ټکس نه وي ورنه اخیستل شوی یو هغه تنخواه وي چې ټکس ورنه په دولتي اداراتو هر اداره کې چې کله کار کوئ که نه درته وایي چې معاش مو 10,000 ده بیا هغه نه دوی ټکس ګرځوي بیرته چې تاته درکوي یا 9,000 یا 8,000 هو ټکس ترې ګرځوي نو هغه ټکس چې نه وي هغه ته ګراس سیلري وایي دوی درته وایي چې معاش دې څو ده مثلا 10,000 ده که نه هغه ته دوی څه شی وایي ګراس سیلري وایي ښه ګراس سیلري دلته به بل ورکو ټکس چې مثلا 2% ټکس بیا ترې ګرځي نیټ سیلري چې ټوټل بیا تاته پاتې کېږي هغه ته نیټ سیلري وایي ښه دلته مثلا ورکړی د میاشت فبروري جنوري اول ده که نه جنوري فبروري دغه دوه چې اوس داسې سلیکټ کو له دې ځای نه یې داسې کش کو لکه دا فورمول چې هم کشوو که نه نو څنګه به وشي د نورو میاشتو نومونه به خپله راشي وینئ ښه دا فرض مثال د یوې میاشتې ده د یوه کال ده همداسې د 12 کالو دي د 10 کالو همداسې اوږد ده که نه دلته هم نومونه لیکلي 1 2 3 دغه یو دوه چې داسې سلیکټ کې او د فورمول غوندې یې کش کړي نو څه به وشي نور عددونه به خپله پکې راشي ته یو ځای به یې راولو ته دې ځای شو که نه دلته به دا صفحه هم لږ راښکاره شي خیر لږ به یې اوږد کړو دا تر دې ځای نه دلته بعضې نومونه د کارمندانو لیکلي احمد خان ولی همدغه به بیرته تکرار کړو
چې تکراروي همدغه سلیکټ کا کاشي که څه به وکړي همدغه نومونه به بیرته تکرار کړي. مثلا داسې ډېر کارمندان لري د دې ټولو معلومات پکې لیکي. نو اوس چې کله ته پرنټ ته ځې اوس فعلا موږ څو صفحې په دې شیټ کې لرو 2 صفحې لرو. یو کې دا د ګوره نومونه لیکلي دي که نه بل شیټ ته بل صفحې ته چې لاړ شي هلته نومونه شته نشته په دې خاطر چې دا یوه صفحه کې مې لیکلي وه او عنوانونه یې وینې شته. نو که چېرته داسې دا شیټ ډېر دې خواته اوږد وي تقریبا 140 صفحې وي نو ته وایي چې دغه نومونه دې په ټولو صفحو کې ورسره راځي دغه نومونه دې په ټولو صفحو کې راځي تر څو معلوم شي چې اوس مثلا دغه د کوم اوس په دې صفحه کې خو دا د نومونه شته نو دلته ګراس سیلري نیټ سیلري هر څه معلومیږي. خو بل شیټ ته چې لاړ شي بیا دلته ګوره د فبروري جنوري دغه معاشونه د چا دي نه ښکاري که نه. نو که غواړې چې دغه ورسره تکرار شي نو بیا به راځي دغه شي نه به استفاده کوي. ګوره یو روز ده او بل چې ده کالم ده. اوس دا نومونه په روز کې لیکلي که په کالم کې نومونه ګوره ټول یو کالم کې ده که نه نو د کالم لپاره به کالم یو استفاده کوي دغه یو کلیک او دا سلیکټ کړه. نو صرف نومونه غواړي که عدد غواړي هر کالم چې غواړي چې تکرار شي هماغه کلیک کړه. مثلا زه غواړم چې صرف نومونه راشي عدد یې هم ورسره راشي دوه کلیک کړه دا ځای کلیک کړه اوکې کړه. اوس ګوره دلته ښکاري نه په دې ځای کې لکه هیډر فوټر چې مو وکړه دلته ښکاري نه چېرې ښکاري په پرنټ کې ښکاري. ګوره دا اوله صفحه شوه او دا دویمه صفحه شوه همداسې چې هر څو صفحې وي همدا ټوله کې به بیا دا نومونه او دا شیان ښکاري. پوه شوې تر هغه وخته ښکاري چې تر څو یې ته بیرته له دې ځای نه د ادرس ایستنه کړي چې ادرس دې ایسته کړو بیا بیرته ایسته کېږي. اوس که چېرته راشي دلته بیرته پیج سیټ اپ کلیک کړي او شیټ کې د ادرس ته ایسته کړي بیا به نه وي. اوس چې لاړ شي اوله صفحه کې شته دویمه صفحه کې که چېرته زمونږ پیج لاندې راوږدو مثلا دغه یو څه به بیرته ترې ایسته کړو دا خو هم ترې ایسته کړو څو صفحې دي 2 صفحې دي د اپریل به هم ترې ایسته کړو چې یوه صفحه شي دا ټیبل دې همداسې لاندې راوږد شوی وي همداسې دا بل کش کړو دا ټول کارمندان ډیټیلز همداسې لاندې ځي که نه. اوس ګوره اوله صفحه کې زمونږ وینې دا عنوانونه شته که نه دویمې صفحې ته چې ځای شته درېیمې صفحه کې نشته. که غواړې چې دغه د سر رو په دا نورو کې تکرار شي نو بیا به راځئ له دغه یو نه به استفاده کوئ رو چا نه به استفاده کوئ روز ټو ریپیټ چې غواړې چې دغه رو په دغه لاندې صفحو کې راشي کلیک کړه کومه رو غواړې هماغه رو کلیک کړه مثلا زه دغه رو غواړم کلیک کړه بیرته دا کلیک کړه اوکې کړه اوس پرنټ وي وګوره ګوره اوله صفحه کې شته دویمه کې درېیمه کې ټوله کې پوه شوې. نو یو د کالم لپاره شو او بل د روز لپاره شو یو به په هغسې حالت کې استعمالوئ بل به په هغسې استعمالوئ. پوه شوې په دې شیانو باندې ښه. بل راځو پرنټ ته څه شی لیکلي پرنټ کې کله چې موږ بیا پرنټ ته راځو ګوره دلته لږ به یې زوم کوم موږ سره ټیبل شته نشته. ګوره کله چې موږ د پرنټ نه وځو ګوره ایکسل کې موږ ټول د ټیبل په شکل لرو روز کالم خو کله چې پرنټ ته راځي بیا روز کالم نشته. نو که وایي چې روز کالم دې پرنټ شي نو بیا شیټ کې ګریډ لاینز کلیک کړه ګریډ لاینز کلیک کړي اوکې که ګوره هغه پرنټ کړي. پوه شوئ. بل که غواړې چې بلیک اینډ وایټ پرنټ شي نو بیا بلیک اینډ وایټ که چېرته مثلا رنګه دې جوړ کړی وي یا عکسونه هم وي که نه اوس مثلا دغه عنوان ده لږ رنګونه شیان به ورکړو دلته هم یو ټیبل ده مثلا یا دغه ته یو ټیبل دې ځای نه به یو رنګ ورکړو اوس خو رنګه پرنټېږي که کله بلیک اینډ وایټ پرنټوو نو بیا بلیک اینډ وایټ چې اوکې کې څنګه به پرنټېږي بیا تور سپین به پرنټېږي. او که چېرته وایي چې ډراپ کوالټي د پرنټ شي بیا به ډراپډ پرنټ ډراپډ ما درته ویلي ډراپډ څه معنا په ورډ کې موږ کله چې یو راپور یو رئیس درته وایي چې ما ته راپور جوړ کړه که نه بیا یې راوړه چې زه یې وګورم نو څه درته وایي چې ما ته راپور ډراپډ کړه ډراپ یې که مطلب داسې یې جوړ کړه چې زه بیا وګورم هغه غلطیانې ترې وباسم یا کم یې کم اضافه یې کمه که نه هغه ته ډراپډ وایي. نو که وایي چې مثلا دغه راپور ته دا شی جوړ کړی ده رئیس ته یې وروړی ډراپ وي نو بیا ته څه ورسره کلیک کوې ډراپ کوالټي کلیک کوې په دې کې ډېر شیان بیا نه ورسره پرنټېږي ګوره لاینونه او رنګ او دا شیان نه پرنټېږي په دې نه پرنټېږي چې هلته رنګ او دا شیان ضایع نه شي په دې خاطر چې ته هغه ته وروړی هغه یې اصلاح کوي کوم شی پکې کم اضافه کوي اضافه وي ترې کموي یې که نه نو په دې خاطر ته وایي چې زیات هغه پرنټر زیات استعمال نه شي که نه نو ډراپ کوالټي کلیک کوي تر څو رنګ او لاینونه او دا شیان ترې ایسته کړي.
پوه شوئ. روز اینڈ کالم هیډینګز که غواړئ چې دا هیډینګ ورسره پرنټ شي دا ای بي سی 1 2 3 او که ایسته کې بیا نه پرنټېږي. بل کمنټس په ورډ کې مونږ کمنټس ویلي وو که نه، په ایکسل کې مونږ کمنټس لرو. که چېرته د کوم ځای د کمنټس ورکړي وي کمنټس پرنټ شي که نه شي پرنټ، که وایي چې پرنټ دي شي که نه که نن وي نه پرنټېږي. او که چېرته ایټ د اینډ آف شیټ کلیک کوې بیا د شیټ په آخر کې پرنټېږي، د ټولو صفحو په آخر کې. او که از ډسپلیډ اون ا شیټ کلیک کوې نو بیا چې په کوم ځای کې وي هماغه ځای کې پرنټېږي. که چېرې هم کمنټ پرنټولی دی ځای نه پرنټولی شي. سیل ایرر کله چې یو فورمول غلط ولیکئ، فورمول غلط وي هلته ایرر راځي، هغه ایرر پرنټ شي که نه شي پرنټ له دې ځای نه ورته ویلی شي. پوه شوئ. بل پیج آرډر، پیج آرډر ډېر ضروري ده. ګوره کله چې مونږ دلته څو صفحې ولرو، مثلا دې صفحې کې هم زه خط لیکم، په دې کې هم او په دې کې. اوس چې ته پرنټ اول خو دا صفحه پرنټېږي، ولې پرنټېږي؟ په دې چې دا اوله صفحه ده. دویم به دغه پرنټېږي که دغه پرنټېږي، یعنی که داسې حساب کې دا دویمه راځي او که داسې حساب کې دا دویمه راځي، کوم یو به پرنټېږي. نو ګوره دا پیج آرډر دلته درته کوي چې کله راشي پیج سیټ اپ ته شیټ، ګوره پیج آرډر ډاون دین اوور. د غلمي ته چې وګورئ ګوره اول دا صفحه ده، بیا کوم یوه ده، بیا دا. نو همیشه هم ګوره پام ورته اوسه چې که صفحې نمبرینګ ته وایي چې مثلا اوله دا ده دویمه دې دا راشي که نه، هلته پیج نمبر چې هیډر او فوټر کې ورکوي بیا په دغه اساس باندې راځي. دې ته اول نمبر ورکوي، دویم ته دویم ورکوي، اول ته دریم ورکوي. پیج نمبر په دغه اساس ورکوي په هیډر فوټر کې. کله چې موږ هیډر فوټر کې پیج نمبر ورکوو دلته مثلا فوټر کې ته پیج نمبر ورکوي که نه، په کوم اساس ورکول کېږي؟ په دغه اساس. اول نمبر دغه ته ورکوي، دویم دې ته، دریم دې ته، څلورم دې ته. که ته چینجوي بیا له دې ځای نه چینجوای شي. اوس که زه دا کلیکم بیا څنګه کېږي؟ اول دا، دویم دا، دریم دا، څلورم دا. دې ته پیج آرډر وایي. پوه شوې په پیج سیټ اپ باندې؟ مشکل شته پکې؟ بس همدومره.